السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست او یو نوی ویډیو کې درته ښه راغلاست ویم. دا ویډیو د ملګرو په فرمایش باندې جوړوم چې ډېر میسیجونه ماته راځي چې دا ستا فالوور څنګه ډېرېږي او څنګه د فالوور اپشن آن کیږي. نو دغه ویډیو د ملګرو لپاره جوړوم چې هغه ملګري چې د چا فالوور کم دي او د فالوور اپشن یې نه دی آن، نو هغو دپاره جوړوم. نو بقایا ویډیو په سکرین باندې کوو، د موبایل سکرین ته ځو. هغې نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او هغه د بیل آیکن هم پریس کړئ چې نوي تازه ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. نو راځئ موبایل سکرین ته ځو. نو ملګرو موږ د موبایل سکرین ته راغلو. نو اول به لاړ شو فیسبوک ته به لاړ شو. زه به خپل فالوور تاسو ته شو کوم چې 15,000 او 526 دا فیک نه دا ریل دی. ریل د دې وجه بیا درته وایم، خو اول خو هغه دی چې د فالوور آپشن څنګه آن کیږي. نو دغه مین مسله یې زموږ ملګرو ته. نو اول دغه مسله ورته حل کوو. موږ به لاندې راشو سیټینګ باندې به کلیک کوو. سیټینګ باندې چې کلیک موږ وکړو نو دلته به موږ ته راشي، لاندې به موږ راځو دا پبلیک پوسټ دې باندې چې موږ کلیک کوو. پبلیک پوسټ ته به راشو. دې باندې چې موږ کلیک کوو ملګرو تاسو کتلی شئ دلته ټول اپشن چې کوم وي تاسو به خپل وګورئ. زما اپشن چک کوئ، تاسو زما ټولې پبلیک دي نو تاسو به یې پبلیک کوئ او دا ګوره ټولې چې څومره اپشن دي که نه دا تاسو کتلی شئ ما پبلیک کړي دي، دا به ټولې پبلیک کوي. نو چې دا پبلیک کړئ نو فالوور اپشن به ستاسو آن شي. هغه بیا هغې نه بعد چې کومه دی بیا به راشي که مطلب ستاسو فالوور اپشن دلته نه شو کوي. دغه ډیټیلز باندې به کلیک کوئ. دغه ډیټیلز باندې دې باندې چې کلیک کوئ نو دغلته به ستاسو ته د اپشن راشي چې مطلب ستاسو فالوور دلته آن کیږي یا نه آن کیږي. دا ګورئ ملګرو فالوور اپشن چې داسې وي دلته پټ شي، چې ټیک مار ورکړئ او سیو کړئ نو هلته به ستاسو فالوور واپس راشي. نو دغه کولی شي چې داسې ستاسو او دستي بیا فالوور دلته نه شو کوئ، ځکه چې تاسو ته څوک ریکویسټ وکړي هغې نه بعد بیا ستاسو فالوور اپشن آن کیږي. او بله دغه ده چې ملګرو چې دا فالوور څنګه زیاتیږي. نو د دې اسانه طریقه ده، فیک خو چې ولګي هغه اکاونټ خرابوي. دا زما چې دا فالوور کوم دي دا په د 4 میاشتو کې دومره وخته ورسېد. هغه داسې چې ما ویډیوګانې شیر کړي دي او زه به دا ویډیو سکرین شاټ هم درته وښیم. ویډیوګانې شیر کړي، یو ویډیو ده چې هغه ډېره وایرل شو، هغې باندې تقریبا 3,90,000 شیر پرې راغله، تقریبا 3.5 میلیون فالوور پرې راغله، ویوز پرې راغله. نو دې وجې نه زما اکاونټ دومره ګرو کړه او دومره مخکې لاړو، دومره فالوور ماته راغله. نو تاسو هم مهرباني کولی شئ چې پوسټونه کوئ، ویډیوګانې شو، اسلامي معلومات شو یا نور داسې ښه معلومات شیر کوئ او په ګروپونو کې بیا شیر کوئ چې مطلب هغه مخکې لاړ شي، نو هله به ستاسو فالوور نور هم زیات شي. نو دغه یو ویډیو ملګرو امید لرم که خوښه شوي وي نو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغو ته هم پته ولګي چې څنګه کولی شئ چې خپل فالوور اپشن آن کړي او څنګه کولی شئ چې خپل فالوور آن کړي. دا درته ما پرسنل خپل ذاتي چې کومه تجربه ده هغه بیان کړه چې فالوور داسې زیاتیږي. ما دا ډېر ملګري وایي چې دا کوم اپلیکیشن باندې د فالوور زیات کړي دي یا کوم اپلیکیشن زه نه استعمالوم، دا ریل فالو دي. تاسو اوس کتلی شئ زما فالو به همداسې هم زیاتیږي ځکه چې ویډیو وایرل شوې ده او 3,90,000 شیر پرې راغلی دي. نو دې وجې نه زما فالوور زیات شو. چې څومره په ویډیو یا په پوسټ باندې ستا شیرز راځي، آډینس ریچ څومره پرې ډېرېږي نو ستاسو به فالوور زیاتیږي. نو دغه ملګرو دغه یو ټریک دا مې درته وښود. نو امید لرم چې خوښې وړ به مو وي. نو نورو ویډیوګانو دپاره زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، مهرباني ده. او د بلې ویډیو د پورې د الله په امان.